افغان لوبغاړو ته په آی پی ایل کې یو بل ډیر زبردست خبر. 15 افغان لوبغاړي چې ښایي 2020 آی پی ایل کې واخیستل شي. د پښتو ون ټلویزیون درنو لیدونکو مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د هند تجارتي لیګ انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل هغه ځای دی چې لوبغاړو ته پکې د ځلیدو چانسونه ډیر دي، ځکه په دغه لیګ کې د نړۍ ټول ستر لوبغاړي لوبیږي او شهرت پیدا کول پکې اسانه دي. نه یوازې دا چې هندي لوبغاړي په دغه لیګ کې ځلیږي، بلکې د ټولې نړۍ لوبغاړو لپاره دا یو ډیر ښه ځای دی. همداراز د افغانستان درې لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبي او مجيب الرحمن چې په دغه سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبیږي هم ښه ځلیدلي او ښه نوم یې خپل کړی دی. د آی پی ایل 2020 کال پړاو لپاره بولۍ ته هم لږې ورځې پاتې دي او په همدې تړاو در سره د 15 هغه افغان لوبغاړو په تړاو معلومات شریکوو چې ښایي د 2020 آی پی ایل سیالیو لپاره واخیستل شي. اول حضرت الله زازی د افغانستان ملي لوبډله ډیر توپ وهونکي لري چې ځینې په پیل او منځ کې ښه توپ وهنه هم ترسره کولی شي، خو حضرت الله زازی بیا له هغو توپ وهونکو څخه دی چې ډیره چټکه توپ وهنه ترسره کوي. حضرت الله زازی هغه مهال ځان ښکاره کړ چې د آیرلینډ پر وړاندې 122 منډو توپ وهنه ترسره کړه. هغه د 20 ورځو لوبو دویمې ډېرې منډې وکړې او دغه 122 منډې په 22 توپونو ترسره کړې چې نه یوازې دا چې خپل ځان یې ښکاره کړ بلکې افغانستان ته هم ستره بریا ور په برخه کړه. خو حضرت الله زازی بیا په 500 ورځو لوبو کې هغه رنګ ونه ځلیده. په 20 ورځو لوبو کې د 21 کلن حضرت الله زازی او عدد 52.22 دی. د حضرت الله زازی سټرایک ریټ 103.43 دی چې تر نورو لوبغاړو چې 250 توپونه په نړیوال کرکټ کې لوبوي ښه دي. ښایي نوموړي دا ځل په آی پی ایل بولۍ کې واخیستل شي. دویم نجیب الله زدران. نجیب الله زدران له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان په هره لوبډله کې لوبیږي. هغه ډیر تکړه او مخکښ لوبغاړی دی چې په میډل آرډر یا منځ کې په زړه پورې توپ وهنه کوي. نوموړي په وروستي نړیوال جام کې هم د افغانستان لپاره تر ټولو ښه ځلیدلی و. نوموړي په 2012 کال کې خپله لومړۍ نړیواله لوبه ترسره کړه، خو څه وخت له لوبډلې بهر و چې د 2015 نړیوال جام لپاره بیا واخیستل شي. همداراز د کمزوري لوبې له امله هغه تر 2019 مخکې له لوبډلې کېنول شوی و، خو په 2013 کې نوموړي یو ځل بیا له ښه لوبغاړو څخه شو. نوموړي نه یوازې دا چې په یو ورځنۍ لوبه کې ښه لوبغاړی دی بلکې په 20 ورځو لوبو کې هم ښه ریکارډ لري. نوموړي 121 ورځې لوبې کړي دي او اوسط یې 142 دی. هغه یو له افغان لوبغاړي څخه دی چې په آی پی ایل بولۍ کې ښایي کومه لوبډله واخلي. دریم قیس احمد. افغانستان یو له هغه کرکټ هیوادونو څخه دی چې سپین بالران پکې ډیر تولید کیږي. دغه سپین بالران په ټوله نړۍ کې په 20 ورځو لوبو کې نوم پیدا کړی دی، لکه راشد خان، مجيب الرحمن او تازه ظاهر خان. دا ټول هغه توپ اچوونکي دي چې افغانستان یې ډیر مخکې بیولی دی. 19 کلن قیس احمد بیا په دغه برخه کې نوی توپ اچوونکی دی. دغه لیګ سپینر همداراز خپله وړتیا په لویو تجارتو لیګونو کې ښکاره کړې لکه بیگ باش لیگ، پاکستان سوپر لیگ او کارابین پریمیر لیگ. هغه د 20 ورځو لوبو ښه ریکارډ لري او په 15 ورځو لوبو کې 44 لوبغاړي سوځولي دي. همداراز د 9.99 ښه اکانومي هم لري. ظاهر خان. بل سپینر ظاهر خان دی او نوموړي بیا چاینامن هم دی چې په وروستیو کلونو کې خپله وړتیا ښکاره کړې ده. هغه اول په 19 کلنو لوبډله کې د افغانستان لپاره ولوبېده او ښه وځلېد، خو نوموړي د نړۍ په تجارتي لیګونو کې هم خپل ځان ښه ښکاره کړ. نوموړي په 20 ورځو لیګونو کې کمې لوبې کړي دي خو ښه ریکارډ لري. هغه په 40 ورځو لوبو کې 50 لوبغاړي سوځولي او 20.21 اوسط لري. دغه چاینامن توپ اچوونکی همداراز یو ورځنۍ او ټیسټ لوبې هم ترسره کړي دي. هغه په 500 ورځه سیالۍ کې د 55 منډو په بدل کې 2 لوبغاړي سوځولي او همداراز په ټیسټ سیالۍ کې بیا 3 ویکټې ترلاسه کړي دي. شفیق الله شفاق. شفیق الله شفاق چې د افغانستان لپاره 24 ورځنۍ او 46 ورځې لوبې ترسره کړي دي. تر افغانستان بهر هغه که هر
څه ډیر نوم نه لري او ښایي دا فکر هم وشي چې څنګه کیدای شي هغه په آی پی ایل کې ولوبي ځکه ریکارډ یې ډیر ښه نه دی خو شفیق الله شفق هغه چټک توپ وهونکی دی چې خپل وړتیا یې ښکاره کړې ده هغه کولی شي چې د لوبې ریزلټ ته تغییر ورکړي ځکه نوموړي په یو ځایي 20 اوریزه لوبه کې غبرګه سلیزه هم وهلې ده په نړیوال 20 اوریزو لوبو کې شفیق الله شفق سټرایک ریټ 145.9 دی همداراز په ټولو 20 اوریزو لوبو کې د هغه سټرایک ریټ بیا 143.8 دی دغه 10 کلن چټک توپ وهونکی هم یو هغه افغان لوبغاړو څخه دی چې ښایي د 2020 آی پی ایل لپاره واخیستل شي